د ورزشي ټولنیزو سیاسي او نورو جالبو معلوماتو لپاره د افغان اپډیټس یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. د نظام الدین قیصاري د نیولو عملیات دوهمې شپې ته وغځېدل. سلام، زه ملک خان لوران یم او تاسو د افغان اپډیټس یوټیوب چینل لیدونکي او اوریدونکي. په دې ویډیو کې به درته دا خبره کوو چې نظام الدین قیصاري باندې یو ځل بیا عملیات د افغان ځانګړو ځواکونو له لوري پیل شوي چې تر کومه بریده به بریالي وي. د افغانستان په شمال کې له مزار شریف ښاره وروستي راپورونه وایي چې د سیمه ییز قومندان نظام الدین قیصاري د نیولو لپاره د افغان ځواکونو عملیات دوهمې شپې ته غځېدلي دي. داسې ګنګوسې هم شته چې نوموړی له سیمې تښتېدلی، خو امنیتي چارواکو تر دې دمه دا خبره نه ده تایید کړې. د یکشنبې تر ماسخوتن ناوخته سیمه کې د افغان ځانګړو ځواکونو او د قومندان قیصاري د پلویانو ترمنځ نښته روانه وه. وروستیو ساعتونو کې داسې رپوټونه ترلاسه شوي چې افغان ځواکونه اوس د قیصاري د کور یوې برخې ته ننوتلي دي او پلټنې کوي. د بلخ ولایت د امنیه قومندان اجمل فایز یکشنبې ناوخته رسنیو ته وویل چې د قیصاري په کور کې 10 مړي موندل شوي چې ګمان کېږي د ده ساتونکي وي. په خپله د قیصاري د مړي یو ژوندي په اړه لا کره معلومات نشته. داسې اوازې هم خپرېږي چې نوموړی له سیمې په تېښته بریالی شوی، خو امنیتي چارواکو دا خبره نه ده منلې او ردوي. د یکشنبې ورځې د عملیاتو په ترڅ کې د افغان ځواکونو پوځي چورلکو د قیصاري پر کور څو راکټونه ورتوغولي او دغو پلویانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. نظام الدین قیصاري په مزار کې په زورواکۍ او خپلسرۍ تورن شوی دی او له دې وړاندې هم په فاریاب ولایت کې له افغان ځواکونو سره تر نښتې وروسته نیول شوی او څه موده د ملي امنیت په بند کې و. د بلخ امنیه قومندان وایي امنیتي ځواکونو له تېرې شپې 12 بجو راهیسې د نظام الدین قیصاري د نیولو لپاره عملیات پیل کړي او ګمان کوي چې د سره په کور کې ګڼ شمېر وسلوال هم وو. امنیتي ځواکونو دا خبره کړې چې د ویجاړۍ او ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي په خاطر ورو عملیات کوي، خو ویل کېږي چې نښتې ته څېر ځینې ودانۍ سوځېدلې او خلکو ادعا کړې چې مالونه یې هم ورک شوي دي. پولیس وایي 2 کسان ټپیان شوي، خو د امنیتي ځواکونو د ځینو غړو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبره هم کېږي او ویل کېږي چې 3 ټانکونه هم سوځېدلي دي. د بلخ د پولیسو په وینا د قیصاري استوګنځی له تېرې ورځې ماسپښین راهیسې کلابند و او قیصاري ته هغه د نیولو د حکم پر ضد مقاومت کوو. پولیس وایي د دې لپاره چې خلکو ته زیان ونه رسېږي عملیات په نیمه شپه کې پیل شول. یکشنبې سهار ځانګړي امنیتي ځواکونه سیمې ته ورسېدل او عملیاتو کې عامو خلکو ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د نظام الدین قیصاري د نیولو عملیات په احتیاط مخته یوړل. د قیصاري د استوګنځي شاوخوا اوسېدونکي وګړي د سپکو او درنو وسلو د ډزو له کبله له خپلو کورونو راووتل او په سیمه کې برېښنا هم پرچا وشوه. په مزار شریف کې یو ځایي خبریال وایي چې ځینو کورونو ته زیان هم رسېدلی. نوموړی زیاتوي چې د تېرې شپې د پیل شویو عملیاتو له کبله یکشنبې سهار لوی مارکېټونه نه وو پرانیستل شوي، خو بازار تر یوه بریده خلاص شوی و او ځینې خلکو بازار ته تګ راتګ هم کوو. اصل جنجال پر څه دی؟ نظام الدین قیصاري او پلویان یې تور لګوي چې د مزار شریف په لویدیځ کې یو ښارګوټی او د موټرو یو تمځای په ازبک قوم پورې اړه لري او ځینې نورو زورواکو په زور نیولي دي. دا یې تور لګوي چې دا زورواکي د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور کسان دي. قیصاري څه موده وړاندې بلخ ته ولاړ او دا سیمې په زور بیرته ونیولې، خو پر قیصاري تور و چې بلخ ولایت ته د ناامنۍ جوړولو او د ځمکو د غصبولو لپاره ورغلی دی. تېر 2013 کال نظام الدین قیصاري چې په فاریاب کې د عبدالرشید دوستم یو ځواکمن قومندان او د افغان ځواکونو له لوري ونیول شو او کابل ته ولېږدول شو. هغه د جنګش پلوه سیمه ییزو پاڅون کوونکو تر ټولو لوی قومندان او په فاریاب ولایت کې د جنرال دوستم ځانګړی استازی بلل کېږي. داسې ادعاوې هم وي چې د نوموړي د نیولو پر مهال میمنه کې د اردو د لیوا قومندان هم ژوبل شوی و. نظام الدین قیصاري د فاریاب د قیصار ولسوالۍ د پولیسو قومندان او د فاریاب د یو شمېر پاڅون کوونکو مشر دی. نوموړی ادعا کوي چې 7,000 وسلوال ځان سره لري. نظام الدین قیصاري څوک دی؟ 50 کلن قیصاري د فاریاب قیصار ولسوالۍ کلیواله توپخانه سیمه کې زیږېدلی. کلونه یې بڼوالي او سوداګري کړې او له 1990 هجري شمسي کال راهیسې د سیمه ییزو پولیسو د مرستیال په توګه فعالیت کوي. هغه ولسي پاڅون پیل کړ چې شاوخوا 300 کسان ورسره یوځای شول او بیا د قیصار امني قومندان شو. کابل 4 کال وړاندې فاریاب کې د جنرال عبدالرشید دوستم ځانګړی استازی و او د فاریاب د ولسي پاڅون مشري هم کوله. هغه قیصاري په دې تورن دی چې د مرکزي حکومت له امر نه یې سره غړونه کوله او په فاریاب کې یو غونډه کې حکومتي چارواکي په مرګ ګواښلي. د افغان اپډیټس چینل در سره سبسکرایب کړئ.